عیسی سارا روان دے کلا دروازی نہ بہر راغے مسجد نبوی شریف تلان رسیدلے نہ دے یو سڑے جلتی سر راغے خطی ورطا روڑو ورطوی اے صاحب دمال خط والا او مبارک دشا اور توی دس مبارکی راکے پرن خما تخت ملو دے دمال دہلا کے دو مبارکی راکے ورطوی نا 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 زپوی نئی ما چی سنگارا رسید لیم زکدا ختمات استاد مال محافظ را کچھ دا ارسوا من ابلا ورس خط لے گلے دے نی ملارنا اسنا چاگا خط ور رسید لینی دا خط ور ارسوا ورطا او آیا چی اے زما دا مال مالکا آغا خط چی ما در لی گلو ڈاکوان زمانگنا چار چا پیرو زمانگنا شاعتا ٹولی قافیلی لوٹ شلی زما قافیل چرا ارسیدل زما اخ پخپا باندے گڑ شو پریوتلو غلو باندے زور راغے ولدا لیدلے اخود دی مال پریدیو داشتا مال ارسوے نو ٹول مالو نے یوڑل مخ کی قافیلین مالم لاڑو رستو قافیلین مالم لاڑو خو اے زما مالک آدم مال تا کمیو عمل کرے چی اللہ زمان دا مال حفاظت کو اور توی خط کی دا اے بچی پراز دی پوی اومان اے خطر اڑن کی پراز دی پوی اومان و بچی انتظارو کا بے بدر تا جواب در کم چی ما کم عمل کرے دے سردار کونین تشریف فرما دے دی پمندران الفاظ دا حدیث داری الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ سلام دیوی پتا باندی رحمت ند اللہ دیوی پتا باندے اے دا اللہ حبیبا اے دا اللہ حبیبا زر دی ایمان دا پارا لاس مبارک را اگد کا چی بیعت پا اسلام کمان ایمان روڑما ورطوی اے تو عیسی مذہب والا سنگ ایمان روڑے وی بس رنبے ایمان روڑم بے در تھا تا پرن پرمائلیو چی دا مال حفاظت کوئی پا زکاة سرا سٹھیم دی اڑان دی فرمائلیو ز عیسیو ما مال لاڑو خپل مال نا زکاة اویستو زما زڑکی دمرا کیناو حسد راغے دا مال دے استونا بعد راتا خط راغے چی مال دے غلو ڈاکوانو انی ولو زد تاپا سی پا غلط ارادہ رات للم شپت ایریدل نڑی را اگدہ شوا شپت ایرہ شوا او چندن رات للم دوبارہ خط راغے او پاگی کی لکلو چی اللہ ستا اوخ زخمی کرلا اگا پریوتلا او دا غلو دا ڈاکوانو قافلہ لاڑا دستا دا مال قافلہ محفوظ پاتی شوا نو یا رسول اللہ زر زر لاس را اگد کچھ ایمان روڑم اللہ اکبر کبیرہ عیسی دے اللہ جل جلالوی دا زکاة ورکول دا ہدایت ذریعہ اگرزولا دیکھ یہ وڑی نکتی تا اشارہ دا چھ دا مال ورکول سر دا اللہ غصہ سڑی گی دا آیات ساتھ ہی گوارے دا مال ورکڑے سرا صدقات سرا او بیچ زکاة سڑے ورکی دا خودیر منگا بلا جمعہ باندے اعلان کرو منگوال چیلہ رونو منگلا ضرورت ہے دا پیسو چے تنخواگانی مخ کے خلاصی شے او بے منگم بے غمی الحمدللہ ثم الحمدللہ خودے دی منگو تاسی دا آغی مال خاوندان کی چے دا اللہ پلا رکی پمین لگاو دا اللہ پلا رکی پمین لگاو مساجدوں کی مدارسوں کی حنقاؤں کی دا اللہ پلا رکی جہاد طول منگو تاسی دا خپل مال قیمتی کو خودے مال نہ کرے مال منگ تا میلاو دے او منگے پا قدر نپوئی امداغا مال دولت ہے چی منگ نا پسوا گناہونو باندے لگی گیران
بدعاتو باندې زی رسوماتو باندې زی شکر وباسه چې الله دې مال په خزه کې قبول کړي یاد ساتي دغه دین مونږ ته را رسیدلی او زه بار بار ذهن می خبره مې یو بل طرف ته رانه لاړه شي مال مونږ سره هم دی طلحه سره هم دی دا د عبدالرحمن بن عوف اوخه دی د دې د خور نامه ده سعدی رضی الله تعالی عنها دا په طلحه باندې واده ده رضی الله عنه دا د طلحه بیبی ده سعدی رضی الله تعالی عنها فرمایي د عوف لور ده د عبدالرحمن خور ده یاد ساتي خدای دې بخیل سړی ته سخی خزه ورکي او خدای دې سخی سړی ته سخی خزه ورکي او چې خاوند دې سخی خزه دې سخی پلار دې سخی رور دې سخی به خو به دې مزي د کله رکاوټ بازي وخت کې مونږ ته خزي جوړي دوکرا دوکمو یا په جامو یا په مکان یا په بلس یا په بلس الله دې زمونږ د شیطان د دوکینا په هر شکل باندې محفوظ اوساتي وای امين ما د ثعلبه بن حاتب واقعه بیان کړې و نو به یو چا موبایل کوول مولوی صاحب تاول د ثعلبه واقعه بیان کړې و ثعلب بن حاتب دا کم ثعلبه دی یو خو بدری دی ما هغه د الوسیره قوم قبیله سره تعلق ساتي چې کوم په بدر کې شهید شو شریک شو او په احد کې شریک شو او دا ثعلب بن حاتب دا بیل دی یو ثعلبه بن حاتب الوسی دا په بدر کې شریک شو احد کې شریک شو الته شهید شو یو ثعلب بن حاتب چې ما واقعه بیان کړې و دا پیغمبر علیہ السلام تراغه ول چې دعا راته وکړي چې خدای مال لا کړي غریبي ما نبی علیہ السلام ورته فتنه د می غواړه ویل جی مال می چې بس ما ورکوله او داس وای ګوره فتنه ده ولی ارمان می ده یا رسول الله چې صحابه لکونه ورکی چې مام ورکوله عثمان پاسيږي زر اسونه زما د خوانه زر زغری زما د خوانه عثمان په ار چانده کې درې ځلې پاسيږي یا رسول الله زمام دا زړغوالي چې زم پاسيږم پیغمبر علیہ السلام درې ځلې ورته ویل فتنه ده ویل نه یا رسول الله تبه وګوري دعای ورته وکړه الله پاک غړې او چيلې ورکړي خبره وګدا ده مختصر وخراغه دی با چې هر مانزه ته راتلو نو به په مانزه کې درې ورځو کې یو ځل براتلو ثعلبه اوس ناراضي ورته یا رسول الله مال مصرف کړې ما به جمعې په ورځ راغې جمعې په ورځ باندې ولاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر کې اغستو او ثعلبه فتنه کې واقع کېږي ناراضي جمعات یا رسول الله رازم ولی نرازم تم نه ګوره اعتراض تم پیغمبر دروغ نه وای مخامخ نبی ته وي تم ګوره نه الله اکبر د دو کون سردار سره مبارک او درد دلو الله دی چا سره نه درد یاد ساتي سرداری کونن ببه ورتن لیدل سټم بعد ورپسې بیا صحابي اولی ګل لارشه ورته وې د غواګانو نم زکات راکا ګډو نم زکات راکا او خان نم زکات راکا صحابي ورپسې ورغه ورته وې پیغمبر ته وایا زی پخپل دروړما ته سبس اغه کسراغه رسول الله مبارک مناسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي ادره دو یا رسول الله هغه وی زی خپل دروړما نبی علیہ السلام وی انا لله وانا الیه راجعون سټیم بعد ثعلبه راغه مخامخ شو اے ثعلبه زکات در باندې فرض ده زکات ولې نور کې ورته وی سوګرا اولېګه به را اولېګما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا الله دین په بنا باندې اسنه چې منافقان خلق ته نور خبري شروع کی چې پیغمبر د بل نه زکات اخلي زمنګ نه نالي معترض خو اعتراض کوي کنه چې موږ ورکو خو موږ نه خنالي نو پیغمبر علیہ السلام کسان ورولېګل کله چې لاړل ورته وي پیغمبر ته وایا لګمو په آرام پرېدا ما دومره خوارې نکړې دی په دشت کې پروته ما په ډېر خوارې می مال جمع کړې ده کله وې د ګډانو راکا کله وې د خوانو راکا دا څنګه اسلام دې دا مونږ پسې دی راغستې دا ثعلبه سمو د بعد ځان سره سوچ کو چې دا څه چلو شو عزیزانو یاد ساته
عبدالرحمن بابا یو شعر ویلو زما ډېر خوښ دی. لا تر اوسه مغز په قرار ندی، چا چې ما سره وهلې سر په سنگ دی. سرداری کونین ورته ازارو کو زمال دیواله خدای، خدای دې د ایمان دولت نه محروم کا. عزیزانو د پیغمبر خبره اون منلا، دنیا نه مرتد لاړلو. پته ولګی دا منافقو څوګو ګور یاد ساتي. منځونه هم کول مصنوي منځونه، ځکه لګل مصنوي داخله مصنوي خلق له دوکي ور کول. دا سه ډېر راغلی الله ایمان په مخ ور غرزولې. خدای دې چا رنگ ته محتاج نه دی. ثعلبه بن حاتب دنیا نه لاړو، بی ایمان لاړو،